په غرنیو سیمو کې د خوست غلام خان سړک یو شمېر هغه برخې چې د تنګوالي له امله یې ډرایوران له ستونزو سره مخ کړي وو د ولسونو په همکارۍ او د ټولګټو چارو ریاست په چوکاټ کې پراخیږي چې نن ورځ یې رسما د چارواکو له لوري پرانستنه وشوه. دا چې دغه سړک ترانزیټي سړک 32 کیلومتره طول لري او د اوس کورونه چې کوم شروع شوي دي هغه ګولۍ چې د دید فاصله یې د غاټو ترافیکو په مخ نه لیدلی کېږي نو هغه کټینګونه ترسره کېږي او موږ پیدامي ریاست د مولوي صاحب محمد الله احمد په شمول موین صاحب په شمول د دغه سړک څخه په دوامداره توګه نظارت کوو. اول وخت کې موږ د دغه سړک نه نظارت کړی دی او کورونه موږ ته ښیلی دي چې د انجنیري اصولو مطابق به کورونه ترسره کوئ او په آینده کې به د سړک د شولډرو ترمیم او د لښتیو فکري به په ښه شان ترسره شي. د دغه سړک ځینو برخو پراخېدو او کږلېچونو جوړېدو په موخه د خوست ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وویل چې د عوامو د خدمت په موخه یې دغه کار پیل کړی او ورته کارونه به د دې ولایت نورو سیمو کې هم پیل کړي. په دې اړه د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد الله احمدي او د یاد ریاست مرستیال مولوي واجد داسې وایي. دغه کور خو د عوامو خلکو په مرسته د عوامو خلکو په غوښتنه موږ شروع کړی دی الحمدلله او ماشاءالله ښه خوندور روان دی او د ملګري کسې موږ د خپل وزیر صاحب سره خبره کړې ده د خپل ولی صاحب سره خبره کړې ده نو دا موږ شروع کړی دی چې د ولس خدمت وکړو موږ خپل واس مطابق وکړو ان شاء الله کېږي به الحمدلله. موږ امارات مشرون چې دي هر طرف ته الحمدلله ډېر متوجه دي او ان شاء الله نظام نور په ښه کېدو طرف ته روان دی او ښه کېږي به ان شاء الله. دغه د ګلم خون بندر لیار دو چې پاکستان سره وصل شوی دو هغه لیار دو چې ترانزیټي عامه ترانزیټ رسمي شوی ده ترانزیټ شوی دو نو ان شاء الله دغه رغونې چارې شروع شوې دي نور به ان شاء الله فرخي. دا د ګلم خون سړک د یقیني ډېر ضرورت ورته دلته موږ ځینې عوام ورونه دي د حاجي صاحب شبس خان ګربزي په سار کې د هغوی په خپل شخصي لګښت د دغه سړک د ازودیا په خاطر مو دا اقدام وکړو د خپل اکابرو مشرونو سره په هدایت نو ان شاء الله د مسلمانانو د وساینې لپاره د هغو د تکلیف پر پاکولو لپاره مو دا کور شروع کړی دی. یقیني اشد ضرورت په دې خاطر مباصل دا کور شروع کړی دی. غلام خان سړک چې د خوست له ښاره تر بیا صفري نقطې تقریبا 32 کیلومتره فاصله لري د پاکستان له کراچۍ بندر سره تر ټولو نږدې تجارتي لار ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې د دغه لارې بندېدو له امله دواړو لورو ته مېشت قومونه او سوداګر له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.